عارف وزیر ژوند د لاسه ورکړ او د شهادت جامې نوش کړ. د دې ویډیو تعقیب لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د پښتو ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم فعال عارف وزیر په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړ او د هغه د سر عملیات اپریشن روان او په دغه مهال یې ساه ورکړه. د پی ټی ایم ثنا اجاز او عبدالله ننګیالي وی آی وی ډي وی سره په خبرو کې پخلی وکړ چې د عارف وزیر د سر عملیات اسلام آباد په میز روغتون کې روان وو او په دغه مهال هغه ژوند د لاسه ورکړ. په عارف وزیر پرون د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې وسلوال برید شوی او هغه پکې سخت ټپي شوی و. د ټپي کېدو سمده وروسته د واڼه روغتون ته وروړل شوی. بیا ډیره اسماعیل خان او بیا د شپې د ډیره اسماعیل خان نه د اسلام آباد په میز روغتون ته منتقل کړای شو. ثنا اجاز ویل د پی ټی ایم مشران او ګڼ غړي په میز روغتون کې د راتلونکي تګلارې په اړه به مشورې کوي. عارف وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د محقق او قومي اسامبلې غړی علي وزیر د تره زوی و. علي وزیر تېره شپه په یو پیغام کې خپلو پلویانو غږ کړی و چې هغه دې پرانه پاتې شي. هغه ویلي و دوی قرباني ورکوي او ورکوي یې، خو د خپل سوچ او فکر نه به په شا نشي.